الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورونو مخکې هم د عقیدې باره کې ځینې ویډیوګانې ما جوړې کړې وې. نن انشاءالله د دې باره کې خبره کوو چې موږ او تاسې په دې خپلو ځایونو کې ګورو او دغه رنګې اورو قبرونو ته خلک راځي، د هغې نه برکت حاصلوي. داسې فکر کوي چې دا ورته برکت رسوي، یا ځینې خلک ګټو ته ځي، تیږو ته، هغې نه برکت حاصلوي. ځینې خلک ونو ته ځي. نو آیا شرعا دغه عمل د دوی جایز دی او که ناجایز دی؟ د ابي واقد اللیثي رضی الله عنه روایت دی. هغه وایي موږ د نبي علیه الصلاة والسلام سره ووتو حنین ته. حنین دا کله چې مکه فتح شوه، واپس نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرام مکې مکرمې مدینې منورې ته تلل. نو په لاره کې دا واقع ده چې په دغه ځای کې بیا غزا هم پیښه شوې چې د حنین غزا ورته وایي. په دغه ځای کې د نبي علیه الصلاة والسلام سره ډېر کسان داسې وو چې د مکې فتح وشوه نو ایمان راوړی او د اسلام ورته پوره احکام نه معلوم، لکه څنګه چې د حدیث کې خپله ذکر کیږي ونحن حدثاء عهد بکفر، او موږ چې وو یعنې د کفر نه نوي راګرځېدلي، یعنې تازه مسلمانان شوي. وللمشرکین سدرة یعکفون عندها وینوتون بها اسلحتهم، او دا صحابي وایي چې د مشرکانو یو ونه وه، نو هغوی به هغې سره کېناستل، هلته به د هغې نه بې برکت حاصله و، دغه رنګې اسلحه به یې د برکت دپاره هلته ځوړندوله. یقال لها ذات انوات، چې دې ونې ته یې ذات انوات ویلي. نو دا صحابي وایي فمررنا بسدرة، نو موږ هم داسې په یو ونه باندې تېر شو. فقلنا یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، وایي موږ د دوی په دې ونه تېر شو، دا ونه مو لیده. نو نبي علیه الصلاة والسلام ته مې ویلي چې موږ ته هم داسې ونه وګرځوه چې موږ ورباندې برکت حاصل کړو، هلته کینو، خپل دغه توره او زغره او هغه وخت اسلحه دغه دا پکې ځوړنده کړو، د دې په خاطر چې برکتي شي. نو نبي علیه الصلاة والسلام په جواب کې ورته ویلي الله اکبر انها السنن. نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویلي چې دا د مخکینی خلکو د ګمراه قومونو د هغوی طریقه ده. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائیل لموسی، بیا ورته ویلي زما دې په الله قسم وي تاسې داسې یوه خبره ماته وکړله لکه بني اسرائیل چې موسی علیه الصلاة والسلام ته کړې وه. خبره چې وه خبره دا وه اجعل لنا الها کما لهم آلهه، چې کله بني اسرائیل د موسی علیه الصلاة والسلام نه بني اسرائیل د فرعون نه نجات پیدا کړ، نو وروسته د هغې نه موسی علیه الصلاة والسلام ته ویلي چې موږ ته هم داسې خدایان وګرځوه چې د هغې عبادت وکړو او په دې سره ځان الله رب العالمین ته نږدې کړو. نو موسی علیه الصلاة والسلام ورته په جواب کې ویلي انکم قوم تجهلون، تاسې جاهل قوم استئ، نافوق قوم استئ. الله رب العالمین د موسی علیه الصلاة والسلام نه نجات درک او تاسې اوس د الله نه ما سوا د نورو شیو عبادت شروع کوئ. تاسې وګورئ نبي علیه الصلاة والسلام د دوی دغه عمل یا د دوی دغه غوښتنه د هغه خلکو د غوښتنې سره مشابه کړله چې کومو د بوتانو غوښتنه کوله. دا په دې وجه چې سره د صحابه کرامو چې کومه غوښتنه کړې وه هغې د دې عبادت نه کوو، بلکې فقط برکت یې پرې حاصلو، خو چې دغه برکت خپله یو نوع شرک دی. په دې وجه باندې نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویلي چې موسی علیه الصلاة والسلام نه قوم هم داسې غوښتنه کړې وه. بیا ورته ویلي لترکبن سنن من کان قبلکم، خامخا تاسې به د مخکینیو په لارو باندې روان شئ. مخکینی قومونو کې چې کوم جهالتونه تیر شوي هغه به په دې قوم کې هم راځي. نو نبی علیه الصلاة والسلام د دوی دغه خبره باندې انکار وکړ او دوی د دې نه منع کړه چې داسې عمل وکړي او یا داسې ونه ورته وښیي چې د هغې عبادت هغې سره کیني او د هغې نه برکت حاصل کړي. نو په دې وجه ورونو څوک چې په قبرونو باندې برکت حاصلول غواړي، یا په ونه باندې یا په تیږه باندې یا په نورو شیانو باندې، نو دغه ورته برکت نه رسوي، بلکې یو نوع شرک د دغه انسان په عقیده کې شاملیږي او داخلیږي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.